الله تعالی فرمایي موږ ستاسې په منځ کې مرګ ټاکلی او موږ له دې څخه بې وسې نه یو چې ستاسې ډلې بدلې کړو او په داسې یوه ډله کې مو پیدا کړو چې تاسې پرې نه پوهیږئ او تاسې خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهیږئ نو ولې پند نه اخلئ آیا تاسې کله غور کړی دغه تخم چې تاسې یې کرئ د دغو څخه کښتونه تاسې را زرغونوئ او که د هغو زرغونونکي موږ یو که موږ وغواړو نو دا کښتونه به بوس وګرځوو او تاسې به د راز راز خبرو جوړونکي شئ او وایاست به چې په موږ باندې خو تاوان راغی بلکې زموږ خو بیخي نصیب خوار شوی آیا تاسې کله په غړېدلو سترګو باندې کتلي دغه اوبه چې تاسې څکئ دا تاسې د وریځو څخه راورولي او که د دې ورونکي موږ یو که موږ وغواړو نو دا به سخت دې تروي کړو نو ولې شکر نه وباسئ کله مو دا فکر کړی دغه اور چې تاسې بلوئ د دې ونه تاسې پیدا کړی او که د دې پیدا کوونکي موږ یو موږ دا اور د دوزخ در په زړه کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متا ګرځولې نو ای محمد صلی الله علیه وسلم د خپل عظیم رب نوم په پاکۍ سره یاد کړه نو داسې نه ده چې زه د ستورو د پرېوتلو په ځایونو باندې قسم کوم او که تاسو وپوهیږئ نو دا یو ډیر لوی قسم دی السلام علیکم